څوک چې پښمني لپاسي د روجي شروع کوي نو ملائکه او د الله د طرف نه په رحمتونه راوړي متصحرینو باندې پښمني کوونکو باندې د الله د ملائکو د طرف رحمتونه څوک چې پاسېدلې پښمني کوي پښمني کې ډیر برکت دی فإن فی السحور برکتا په دې کې ډیر برکت الله یې دا د صالحینو نښه ده پښمني مستحب دی او نبی علیہ السلام فرمایل وی زمونږ او د اهل کتابو په روژه کې فرق دی د پښمني روژه به اهل کتابو نیوله مونږ هم نیسو خو زمونږ او د اهل کتابو د روژې په منځ کې چې دی هغه پښمني کوي پاسه یو وس دا د امام الانبیاء سنت حدیث مبارک کې راځي پښمني به وکړو بیا به سنت کې ده په دې باندې د ټولو علماو اتفاق چې دا ډیر برکت دی پښمني کوي حدیث مبارک کې راځي ثلاثه يحبها الله درې عادتونه الله ته ډیر خوښ درې سیزونه الله ته ډیر خوښ تعجیل الفطر ماښام چې کله وخت داخل شي بیا به رستوالی نه کوي تعجیل الفطر هسې به وخت نه وباسي وخت داخل شوی دی اذان شوی دی هلته بیا هم ناسې روژه نه ماتې نه تعجیل الفطر ماښام روژه ماتي کې تادي کول دا الله ته ډېر خوښ دی روژه ماتي کې تادي کول خو داسې تادي نه چې وخت لا نه داخل شوی تا پې وراړم شوی داسې تعجیل نښه چې وخت داخل شي د هغې نه پس بیا دغه مه کوه بیا صبر مه کوه ښه واسې نه چې د وخت نه مخکې د مهمې د تاریخ کې نو خیال کوه تعجیل الفطر بل وتاخیر السحور پښمني کې رستوالی دین په ماښام روژه ماتي کې تادي کول وتاخیر السحور او په پښمني کې رستوالی خو ګورې دومره رستوالی نه چې شکي شي چې هسې نه چې اذان در باندې شوی ګورې دومره تاخیر مخ نه کوي چې بلکل د اذان ټیم پرې ورځي او الله دې رحم وکړي خدای دې زمونږ د دې خلقو هغه پخوانۍ روژې قبلېدو نه وي وی اذان کېږي زر زر وبس کوي اذان په ختمېدو دی شا به زر زر پکې اوبه وڅښه ای عوامو ای مسلمانانو ځان په مسله پوهوئ اذان د روژې د بندولو دپاره نه کېږي اذان د مانځه دپاره کېږي او دا د فقې مسله ده اذان هله کېږي چې کله وخت داخل شي د وخت د داخلېدو نه مخکې څوک اذان نه کوي نو اذان چې کېږي نو دا وخت داخل شوی چې اذان شروع یې ته خوراک او د اذان سره دې بند کړ نو اذان خو د وخت د داخلېدو نه پس کېږي دا روژه دې نه ده شوې دا روژه به بیا